سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هیله ده چې طلاب کرامو به مخکینی درسونه په ښه انداز کې یاد کړي او د فنونو کې یعنی صرف او نحو کې قانون هم دا دی چې زوړ سبق د نه یاد نو مخکې نه شي چلېدی انسان. نو تر دې وخته پورې موږ 3 اقسام او 6 اقسام وپېژندل او دارنګې میزان د کلام د عربو وپېژنده او د حرف 2 قسمونه اصلي او زائد او د هغې طریقه د پېژندلو. اوس دې نه پس په اسم او فعل کې یو بل تقسیم دی او دا تقسیم په اعتبار د صحت د حروف سره دی چې کوم حرف پکې صحیح دی او کوم غیر صحیح دی. یو خو اصلي او غیر اصلي یعنی زائد، دا بل جهت نه تقسیم دی او دا په اسم او فعل دواړو کې تر اخره پورې ټول اقسام چلیږي او صرفیان دې ته نوم ورکوي 7 اقسام یعنی 9 قسمونه د اسم او فعل. نو دا زده کړئ تاسو چې اسم او فعل به د 9 قسمونو نه بهر نه وي. اسم او فعل به د 9 قسمونو نه بهر نه وي. هغه 9 قسمونه دا دي: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. دا و نمونه دي. تاسو به د نمونو سره ناشنای خو ان شاء الله چې د هر یو وضاحت منغو کو دا به بالکل صفه واضح شي او هر یو به تاسو پیژنئ. د سبق شروع کول نه مخکې خلاصه وي خو نن درس کې دا وواړه ټول نشو ویلی ځکه چې بیا درس ډیریږي. دا فنون د تکرار سره ډیر تعلق لري چې وایوري او په خپله زبان باندې جاری کړي هغه الفاظ. نو مصنف به وفرمایي صحیح هغه دی چې د فاعل لام مقابل کې د اسم یا فعل کې حمزه نوي، حرف علت نوي، تضعیف نوي. حمزه، حرف علت، تضعیف. حمزه خو تاسو پیژنئ چې کله الف ساکن شي دې ته حمزه وایي یعنی غړوندی پې راشي او یا پې زبر زیر پیش راشي دې ته حمزه ویلی شي. په الف باندې زبر زیر پیش او غړوندی یعنی سکون. نو حمزه به پکې نه وي د حرف اصلي مقابل کې. ګوره که د اصلي مقابل کې نه و په بل څه کې و نو بیا خیر دی، بیا هم د صحت نه وځي. دویم حرف علت به هم پکې نه وي. حرف علت د په خپله وی ذکر به کې ان شاء الله چې 3 حروف دي: واو، الف، یا. واو، الف، یا چې را یوځای کې نو وای ته جوړیږي. وای نو دا حرف علت به پکې نه وي.
حرف علت ستوي علت معنا اصل کې د علت معنا بیماری ده یعنی یو شی چې په یو حال نه پاتې کیږي بیماری نو دا وو الف یا هم په یو حال نه پاتې کیږي د مخ کې حرف د زبر د وجه نه وو په الف بدلیږي یا په الف بدلیږي کمخ کې زیری په حرف باندې نو وو په یا بدلیږي او دارنګي کده یا نمخ کې پیشي نو بیا یا په وو بدلیږي ځکه وته حرف علت وای او دارنګي تضعیف به هم نوي تضعیف معنا ده چې دو حرف د یو جنس نه راشي دو حرف د یو جنس نه لکه ما دا په وزن د فاعل نو ګوره د عین او لام مقابل کې دو دالونه راغلي دي نو لہذا دا صحیح نه ده مدد صحیح نه ده وجدال چې د عین او لام مقابل کې دو حرفه د یو جنس نه دي یو شانتي دي نو د صحیح لند تعریف حاصل به ووري صحیح هغه ده چې د فا او عین او لام کلمې د اسم یا فعل مقابل کې حمزه نوي حرف علت نوي او تضعیف یعنی دو حرف د یو جنس نه نوي مثال به ذکر کی لکه ضربا په وزن د فعل ضربا په وزن د فعل نو ضربا کی دوا ترابا کی نه حمزه هم نشته حرف علت یعنی و الف یام نشته او دو حرف د یو جنس نه هم نشته نو موږ تاسو فیصله کولای شو ضربا چې دا صحیح دی مصنف په دویم قسم ذکر کی د وو قسمونو نه چې محموز دی محموز څه ته وایي چې یو حرف اصلي د هغې حمزه وي چې یو حرف اصلي د هغې حمزه وي دا په درې قسمه دی محموز الفا محموز العين محموز اللام محموز الفا هغه دی چې د فا مقابل کې حمزه راغلي د اسم یا فعل لکه امر امر په وزن د فعل فعل محموز عین هغه دی چې د لام مقابل کې حمزه راغلي مثلا سأل سأل په وزن د فعل فعل سأل د اسم مثال او سأل د فعل مثال وګورئ تاسو حمزه د عین مقابل کې ده او محموز اللام هغه دی چې د لام کلمې د اسم یا فعل کې د حمزه راغلي وي لکه قرء قرأ قرء قرأ په وزن د فعل فعل حمزه په دواړو کې د لام مقابل کې راغلي ده نو دا محموز دین ورسته دریم قسم مصنف ذکر کوي چې هغه ته مضاعف ویل شي مضاعف معنی دوچند کرده شده دوچند کړی شوی مضاعف هغه دي چې دو حرف اصلي د هغې د یو جنس نوي او مضاعف په دو قسم دی مضاعف ثلاثي او مضاعف رباعي مضاعف ثلاثي هغه دی چې د عین او لام کلمې د اسم یا فعل کې دو حرفه د یو جنس نوي لکه وختي مثال یو مددن مدده مددن د اسم مثال او مدده د فعل مثال چې به دی کې ادغام کړی شوی دی د ادغام بل قانون دی هغه د وجه نه مد ویل شي مد په وزن فعل فعل چې اصل ته رجوع کینو بیا فعل فعل جوړي نو مدن په اصل کې مددن کې وګورئ د عین او د لام مقابل کې دو دالونه راغلي چې هغه د یو جنس نه دي نو په دې وجه دې ته مضاعف ثلاثي وي او مضاعف رباعي دې ته وي چې د فا او لام اول او عین او لام ثانی مقابل کې دو حرفه د یو جنس نه وي لکه مثال براوړي زلزله زلزالا زلزله د فعل مثال او زلزالا د اسم مثال او ګورئ تاسو زلزله کې په وزن د فعل لکه چې شی رباعي دی کنه نو اول زاد فا مقابل کې ده او دویمه زاد لام اول مقابل کې ده او زلزله کې لام اول د عین مقابل کې دی او لام ثانی د دویم لام مقابل کې دی نو دینه معلومه شو چې مضاعف رباعي دغه دی چې د فا او لام اول او عین او لام ثانی مقابل کې دو حرفه د یو جنس نوي اوس کتاب ته متوجه شي چې دا کم حاصل مو ان شاء الله دا تاسو کتاب کې پوهیږئ مصنف سے فرمای
بدان پوه شا کی جمله اقسام اسم و فعل از 7 قسم بیرون نیست چې ټول قسمونه د اسم او د فعل د وو قسمونو نه بهر ندي. صحیح دی یا محموز یا به محموز وي یا مضاعف یا مضاعف یا مثال یا به مثال وي یا اجوف یا به اجوف وي یا ناقص یا به ناقص وي یا لفیف یا به لفیف وي. اوس د صحیح تعریف کوي. صحیح آنست صحیح هغه د پنځ د صرفیانو باندې کې در مقابله فا و عین و لام کلمه چې مقابل فا عین لام کلمه اسم یا فعل د اسم یا فعل کې حرف علت و حمزه تضعیف نبوت چې د لام فا عین لام کلمه د اسم یا فعل مقابل کې حرف علت هم نه حمزه هم نه وي او تضعیف یعنی دو حرف د یو جنس نه هم نه وي. چون مثلا ضرب و ضربه بر وزن فعل و فعله. ضرب د اسم مثال له او ضربه د فعل مثال له او تاسو وګورئ دي کې د صحیح ټول شرطونه شته. د فاعل لام مقابل کې نه حمزه شته نه حرف علت شته او نه دو حرف د یو جنس نشته. الک حرف علت ستوي و حرف علت سی اند حرف علت درې دي. واو یو واو دی و الف بل الف دی و یا او بل یا د چون جمع کني هر کله چې یو ځای کې وای شود وای به جوړ شي. دا وای او مخفف راغسته دی او الفیانه د لپاره چې یاد شي آسان. ځکه مناسبت دا دی وای خلق आवाज کوي د درد په وخت کې او حرف علت بیماری ته وینو کې محموز آنست کی یک حرف اصلی او حمزه بو چې یو حرف اصلی د هغه حمزه وي. و محموز بر سه قسم از محموز په درې قسم لري. محموز الفا و محموز العين و محموز اللام. یو محموز الفا ده بل محموز العين بل محموز اللام. محموز الفا انس محموز الفا هغه ده چې در مقابله فا کلمه اسم یا فعل حمزه بو چې مقابله د فا کلمه د اسم یا فعل کې حمزه وي. چون مثلا امر امر بر وزن فعل و فعله. امر امر په وزن د فعل فعل امر د اسم مثال او امر د فعل مثال. و محموز العين انس محموز العين هغه ده کې در مقابله عین کلمه اسم یا فعل حمزه بو چې مقابله د عین کلمه د اسم یا فعل کې حمزه وي. چون مثلا سأل و سأل بر وزن فعل و فعل. سأل سأل په وزن د فعل فعل. سأل د اسم مثال او سأل د فعل مثال. و محموز اللام انس او محموز اللام هغه ده چې در مقابله لام کلمه اسم یا فعل حمزه بود چې مقابله د لام کلمه د اسم یا فعل کې حمزه وي. چون مثلا قرء و قرأ بر وزن فعل و فعل. قرء قرأ په وزن د فعل فعل باندې. و مضاعف انس مضاعف هغه دی چې دو حرف اصلی او از یک جنس باشن چې دو حرف اصلی د هغه د یو جنس نوي. و مضاعف بر دو قسم اس مضاعف په دو قسمه له مضاعف ثلاثي و مضاعف رباعي. یو مضاعف ثلاثي دی او بل رباعي دی. مضاعف ثلاثي انس مضاعف ثلاثي هغه دی چې در مقابله عین و لام کلمه اسم یا فعل مقابله د عین او لام کلمه د اسم یا فعل کې دو حرف از یک جنس باشن دو حرف د یو جنس نوي. چون مثلا مد و مده کې در اصل مدد و مدد بوداس چې په اصل کې مدد مدد بر وزن فعل و فعل وزن فعل فعل. و مضاعف رباعي انس مضاعف رباعي هغه ده کې در مقابله فا و لام اوله و عین و لام ثانی چې مقابله د فی کلمې او د لام اوله کلمې او د عین او د لام ثانی کې اسم یا فعل دو حرف از یک جنس باشند. د اسم یا فعل دو حرفه د یو جنس نوي. چون مثلا زلزله و زلزالا بر وزن فعل و فعلالا. زلزله د فعل مثال او زلزالا د اسم مثال. وګورئ دو زاګانې یو د فا مقابل کې بل د لام اوله مقابل کې او دو لامونه یو لام د عین مقابل کې او دویم لام د لام ثانی مقابل کې. امید ده چې طالبان د دې اجرا باندې پوه شوي او د دې لپاره د قرآن کې مثالونه مولټي چې ښه اجرا پخه شي او دارنګي د دې سبق تکرار د کم از کم یو لس پیری کوي د ځان سره چې بالکل د زړه په تخته باندې ولیکل شي. وبالله عز وجل التوفيق. استغفر الله.